شهسوار وروسته له 2 کلو څخه یو ځل بیا سندرې او موسیقي شروع کړې. د پښتو وتلی او ځوان سندرغاړی شهسوار د دین د تبلیغ له امله یې د سندرو نه لاس اخیستی و. یو ځل بیا یې اعلان کړی چې بیا به سندرې شروع کوي. د 9 په ورځ امریکا غږ بیوه سره په خبرو کې ښاغلي شهسوار وویل 2 کاله یې د تبلیغ په کار کې تیر کړ او خپل ټول هنري فعالیتونه یې شاته غورځولي وو. خو افسوس کوي چې په دې 2 کالو کې نه حکومت او نه د تبلیغ ملګرو او نه عامو خلکو د هغه پوښتنه وکړه. شهسوار وایي چې هغه یو هنرمند دی خو د دې ترڅنګ د 2 اولادونو پلار هم دی او د دغه اولادونو د پالنې او پرورش دپاره اړ دی چې دنیاوي چارې هم د خپل توان او د الله له لوري د ورکړ شوي صلاحیت په اساس په مخ بوځي. شهسوار به اوس څه رقم سندرې وایي. ښاغلی شهسوار وایي چې اوس به دوباره سندرې وایي خو دا ځل به یې د سندرو معیار جلا وي او د غوره معیاري کلامونو ترڅنګ به صوفیانه کلامونو ویلو ته هم ارزښت ورکوي. کله چې مو له شهسواره وپوښتل آیا فلمونو ته به هم سندرې وایي او یا به لکه د تیرو وختونو په څیر بیا هم په خپله په فلمونو کې د هیرو په توګه کار کوي، هغه وویل نه، فلمونو کې په خپله کار نه کوم او نه سندرې ورته وایم ځکه چې فلمونو کې فحاشي وي او زه نه غواړم د فحاشي برخه جوړه شم. ښاغلی شهسوار د سندرو نړۍ ته د بیا راوتلو اعلان په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې هم د ویډیو د لارې کړی دی چې ډیرو خلکو د هغه د دې اعلان ستاینه کړې ده خو یو شمېر خلکو پرې ملامتیا هم ویلې ده. شهسوار زیاتوي د دین د تبلیغ نه لاس نه اخلي او هغې ته به هم خپل وخت ورکوي خو د دین سره سره به سندرې هم وایي او د کلتور د لارې به د خپل ولس او ژبې خدمت هم کوي. د شهسوار تړاو د خیبر پښتونخوا د صوابۍ سیمې سره دی او هغه تر 11م ټولګي زده کړې کړي دي. په خپل هنري ژوند کې هغه په زرګونو سندرې ویلي او د ګڼ شمېر سندریزو البومونو ریکارډ کولو ترڅنګ یې د پښتو فلمونو کې د هیرو په توګه کار هم کړی دی. د پښتو کوم هنرمندان د تبلیغ له امله د هنري نړۍ نه وتلي دي؟ د شهسوار نه مخکې هم د پښتو ګڼ شمېر نورو هنرمندانو د دین د تبلیغ له امله د هنر د نړۍ نه لاس اخیستی چې هغوی کې سندرغاړی شاهس خان، سندرغاړی شاهنشاه باچا، د پښتو د فلمونو تکړه ویلن نعمت سرحدي او د فلمونو وتلی ټوپمار ارواښاد لیاقت میجر شامل دی. نور پاچا یوسفزی چې د ټولنیزو رسنیو یو وتلی فعال دی هنري نړۍ ته د شهسوار بیا راتګ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي موږ شهسوار ته وایو چې خپل د فن میدان ته په جار راځه. اداکاري یا سندرې ویل هم د بینک د منیجر یا استاز، ډاکټر، انجینر او پایلټ په شان یوه وظیفه یا دنده ده. هغه زیاتوي اسلام زموږ دین دی او د خپل هنر کار روزګار سره سره به خپل دین هم کوو او خپل رزق به ګټو. دا وه زموږ د نن ویډیو چې د شهسوار په اړه مو تاسو ته چمتو کړې وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ.